زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وي د شربت په شکل کې، او دا م واورئ چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکه ترې جوړه شي، او چې سرکه څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر سور دی چې د بیت المقدس د ښار ته راغی او د ښار ته یې وکتل چې ابادۍ ټولې ړنګې شوي دي، راپروتې دي، چتونه نشته، کنډرې دي کنډرې، او د انسانان چې کوم پکې مړی د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دی او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې وې کتل چتونه راپروتې دي، دیوالونه کنډرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدایا دا به څنګه واپس جمدي کې؟ شک یې نو د الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نه، خدا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګرانم نه ناشنا، چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي، دا به په کوم انداز جمدي کېږي. بس رب العالمین بادشاہ ودرېږه دی پیغمبر ته خدا شیخین، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو واپس جمدي کېږي، بلکې په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام. خدای پاک د راکوس چې د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکړم په هغې کې ته الله سا وویسته، خر یم خدای مړ کړ او د ده نه هم الله سا وویستله، او د خلکو نه رب العالمین محفوظ کړ. ثم بعثه 100 کاله پس الله جمدې کړ، 100 کاله پس. اوس دې 100 کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کم په خیمو کې اوسېدل او په دې کنډراتو کې هغې کې الله تعالی بل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته وه چې زمونږ نه مخکې دې قوم ګناهونه کول نو الله تباه کړل، نو هغې ډېر نیکانو خلک پوره نیکي یې شروع کړې وه، او قوم دا کلی واپس آباد شو، د بیت المقدس هغه کنډرات یې واپس آباد کړل، کورونه یې بیا جوړ کړل. 100 کاله ډېر شی دی که نه، په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی، د خلکو اولاد او بچیو وسیم پکې شوي، بیا هم هغه کورونه آباد و، خلک پکې اوسېدل. دې چې 100 کاله پس را جمدې شو، الله دې تپوس کوي کم لبسته، هلکه څونه ساعت دې خوب وکړه، څونه ساعت؟ دی ورته وی لبستو یوما او بعد یوم، وی صاحب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ، ځکه چې الله ته څه ستا نو دا سار د نور ختو ټیم، او چې واپس جمدې کېده نو د مازدیګر د نور د پرېواته ټیم، نو دی خیال و چې یا خدا سار مانه سوتې ده او اوس مازدیګر را جمدې شو، او یا دا خیال و چې کېدی شي شپه پکې شواروز پکې منځ کې تېر شوي، لبستو یوما او بعد یوم، صاحب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ. الله ورته فرمایي قال بل لبست 100 عام، 100 کاله دلته مړ پروت وي، 100 کاله پس مې را جمدې کړ. الله ورته اوس ښایي خطا وی چې دا ښار به خدای څنګه را جمدې کوي، او دا سړي به څنګه را جمدې کېږي. نو اوس ګوره دې ښار ته دې ګوره، وانظر الى حمارک، دې ښار ته دې وانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنه. قرآن کې الله فرمایي وی 100 کاله ستا په هغه خوراک په هغه انځر هم تېر شوي دي، او 100 کاله ستا د انګورو په هغه شربت هم تېر شوي دي، نو 100 کاله کې دا بچ پاتې کېږي نه. ورته وګوره چې ویې کتل هغه شربت د انګورو هم هقسې محفوظ تازه پروت و، او انځر هم هقسې تازه پراتو. ښه اوس وی وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. وی ګوره اوس دې خر ته دی چې دې ته مونږ څنګه غوښه اچو، د خر هغه هډوکې را یوځای شو، غوښه او رګونه او پټې او پلې او سرمن راله و پورې پیوت شو، واپس د خر جوړ شو، او بیا اورقېد نه ودرېد او چغې یې ووهله. خر خو چغه وایي خپله که هغه خپله چغې یې ووهله. بس وی او الله دا نه چې شک و، خدایا ما خدا مخکې نه منله، اوس مې پوره د زړه هغه د سترګو د لیدو هغه یقین، مخکې د زړه د لیدو یقین، اوس مې د سترګو د لیدو هغه یقین راغی. راغې په خپل خر سور شو چې په دې کلي کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زما شته که نشته، زوی ته پاتې و چې زوی به مې څنګه وي، ابه مړ کړي وي، ابه وختې نستر که جمدې به ښځه به مې وي که به نه. چې راغې خپل کور ته دروازې ته راورسېد، په هغه خپل زوړ اندازه دروازې وډبوله.
یو بوډۍ ښځه وه پکې په سترګو ړنده او په خپو معذوره وه وی څوکې وی ترورې دا زمونږ کور دی خپل کور ته وي ته څوک یې دا ستا کور نه دی وی دا زما کور دی وي ستا څه نوم دی وي زما عزیر او ته په جاه شوه عزیر کوم دی دا عزیر نوم دی راته 100 کاله سره پاسه 100 کاله پس واغېسته اخو ډېر خالق و بخت نصر ظالم ځان سره بوتلی دی او تر ننه پورې پته نه لګېده وی نه زه هغه عزیر او خپله قصه یې ورته کړې ده چې دقسې زه الله مړ کړی وم او 100 کاله پس رب العالمین واپس را جمدې کړم ښځه رده وینځه وه کم وخت چې د عزیر علیه السلام باندې په دې وطن حملو شوه نو هغه وخت کې د 100 کالو او دې وخت کې هغه ښځه د 6 کالو ده او عزیر علیه السلام خو مغسې د خپل ځوانۍ کې وی ښه نو یو خبره درته کوم عزیر خو چې بس سوال کو الله به سوال قبلو نو که ته هغه نو ستا به الله سوال قبلوي زما را سترګې ړندې دي چې ما خدای پاک واپس جوړوي او خپې مې شلې دي چې ما واپس الله ټیک کړي نو دعا یې وکړه او په مخ یې وله لاس راښکه ښځه واپس په سترګو جوړه شو او په خپو یې وله دم واچو واپس برابر شو وی یاره یو نښه خو معلومه شوه زه چې ځو چې زمونږ کوم د بیت المقدس جومات ته چې هغې له دې بوځه ښځه ورسره شوه جومات ته یې راوست قوم ته وی دا عزیر وی د الله پیغمبر یم عزیر علیه السلام الله پیغمبري را کړې قوم چېرته مني چې 100 کاله هغه وخت کې د څونه عمر و اوس د څونه عمر اوس خو تقریبا 1.5 کالو ته ستا عمر نږدې دی 6.5 کې تقریبا چلیږي او ښکارې داسې لکه د 40 کالو هلک چې دا چېرته کېږي څوک چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه او زوی یې دغه وخت کې د 100 کالو دی زوی یې د 100 کالو دی او دی په خپله په شکل دا لکه د 40 کالو چې نو قوم یې چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه وی بخت نصر چې حمله وکړه نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دی هغه کتابونه تورات ټول سوځولي او مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي چې عزیر کم هلک یې بوتلی دی هغه ته تورات یاد دی دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي مونږ ته د تورات تلاوت وکړه د وی بلکل راته یاد دی نو د اول نه اخره پورې تورات یې د یادونه ورته ورموه